که مړ شو نو تادیب به وکوي. دې نصیحت دپاره د دې ټکي دپاره وعجلو زم چې د پښتانه دومره غوږ کوله وکړي دومره وعجلو څه وکوي تادیب وکوي. هغې نه بعد حدیث دی وعن حسین بن وحوح رضی الله عنه. د حسین ابن وحوح روایت دی. حسین ابن وحوح دا صحابي دی او د دې نه صرف دا یو روایت نقل دی او د قادسیه په جنګ کې معرکة القادسیه چې ویل کېږي په هغې کې دی شهید شوی دی. وایي چې ان طلحة بن البراء رضی الله عنه مرض. وی طلحة رضی الله عنه بیمار شوی. دا طلحة بن البراء دی ګوره طلحة بن عبید الله دا بل صحابي دی. دا طلحة بن البراء الانصاري دا انصاري دی. دا ډېر ناشنا صحابي دی ډېر ناشنا او دی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو نو عمر یې لږ و ډېر وړوکی و د عمر نه کم و نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روان و د هغه په خپو پورې به ونښتو. وی یا رسول الله که څه امر یې نو ماته وکړي موږ به ځان قربان کړو. کم عمر یې و ماشوم و دا خبرې به یې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده سره بیا خاص مینه وه دې خبرې د لاسه. بعضې روایتونو کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپې ونیولې ښکلې کړې. وی یا رسول الله که موږ ته څه امر یي نو موږ ورې تیار یو د وینو د هر څه به قربان کړو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د ده سره خاص رابطه و د دې ټکي د لاسه چې دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره مین و. حسین ابن وحوح رضی الله عنه وایي چې طلحة بن البراء بیمار شو. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده خواله راغی بیمار پرسۍ له. مخکې مسلې بیان شوي دي د بیمار پرسۍ آداب طریقه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ملګرو خواله ورته او نن سبا بیمار نه کیدای شي مړی او څوک درنه خبر هم دی. نن سبا داسې ورورولي ده او داسې ملګرتیا ده. مړ به ډېر وخت بعد ته پوښتي که هغه پلانې څنګه دی خو مړ لازمه به اشتباه ښه مړ دا حالت څنګه دی پلانې خو مړ. د مؤمنانو شان هغه دا دی ما مخکې ذکر کړې وه دا خبره. د صحابه کرامو د سلفو دا طریقه وه. هغوی وایي وی چې موږ کې به څوک حاضر نه شو مجلس ته نو موږ به وایي چې ورځو پسې ښه چې ورځي نو به یو څو خبرې دي یا به بیماري ځکه به نه راغلی نو که بیماري تپوس به وکړو څه خدمت یې څه منډې به ورسره او که مصروفه یې په څه کار کې د هغې د لاسه نه راغلی نو حال احوال به یې والو او په دې مصروفتیا کې به ورسره څه مرسته وکړو. او که نه یې چېرته بهر ته تللی نو بیا به د بچو تپوس وکړو که د هغوی څه لږي هغه به له راوړو. الله اکبر دا څه اوچت مؤمنان څه ناشنا مؤمنان تېر شوي خواله به ورشي یا بیمار دی تپوس به وکړو یا به په څه کار کې مصروفه وي مرسته به ورسره وکړو منډه به ووهو او یا به نه چېرته بهر ته به تلی په سفر باندې به لرې به تلی نو بیا به له د بچو تپوس وکړو که د هغوی څه ضرورت وي نو هغه به له راوړو. او په دې دور کې د خپلوانو د نږدې نږدې خپلوانو کلونو چې یو بل سره رابطې نه کړي. څومره چې دنیا را نږدې شوه دومره لرې شوه. خلک وایي انټرنیټ لرې را نږدې کوي موبایل لرې را نږدې کوي زه هم لرې را نږدې کوي او نږدې لرې کوي. نو دی به فیسبوک کې د یو کس سره لیږي رابطه به یې په واټساپ کې دا جي په امریکا کې دی او دی جي لندن کې دی او دی جي
ایران کې دی او دی جي افغانستان کې دی او دی جي پلاني ملک کې دی او پلاني وایي تا چېرته دا خپلې ترور تپوس کړی دی د تره د ماما تپوس دې کړی هغه مشر ورور تپوس دې کړی د نیا نیکه تپوس دې کړی چې ته دومره لرې لاړې چې جي دا زموږ ملګری وي دا چې په لندن کې دی زه دا نه یم چې لرې ملګرتیا نه دي ساتل پکار خو زه یم هغه لرې را نږدې کړو نږدې د نه لرې کړو نو په دې دور کې څوک د چا سره رابطې نه کوي پخوا به دا قسمه قصې ویم نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو به چې خط لیږو د صحابه کرام او په میاشتو میاشتو رسېدو د هغوی په دغه دور کې یو بل ته پوښتنه به یې کول او اوس دغه موبایل دی یو میسیج دی ټلیفون دی دې کې ډېر خلک کوتاهیانې کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس ته ورغی الله اکبر نو بیماری د هغه سخته وه د طلحه رضی الله عنه بیماري سخته وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو ډېر پوه انسان و ډېره تجربه یې وه بل دا چې یو سړي ته وحي راځي نو هغه څنګه پوه انسان دی چې راغی ویې کتو د هغه دې مخ ته وي اني لا ارى طلحة الا قد حدث به الموت بیا چې راووتو دې ملګرو ته ویې ما دې طلحه ته وکتو خو ما ته داسې ښکاري چې مرګ یې نږدې دی دنیا نه تلو والی فآذنوني به که چېرته مړ شو که نه او تاسو ولمبو تیارم کو کفنم کو نو ما ته به لازم ووایي ځکه چې زه به جنازه کوم او ښخوم په خپله به یې ښخ وعجلو تادي به وکړئ تادي که مړ شو نو تادي به وکړئ دې نصیحت لپاره د دې ټکي لپاره وعجلو زه چې د پښتانه دومره غوږ کوله وکړي دومره وعجلو څه وکړئ تادي وکړئ فإنه وګو ته کېده فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ندي مناسب چې د یو مسلمان جسد د هغه د مرګ نه بعد د هغه د کور والو په منځ کې پرته وي دا د پیغمبر حدیث دی زما خبره نه ده د حدیث امام ابو داود راوړی دا طلحه رضی الله عنه بیا د شپې وفات شي هم په دغه ورځ د شپې وفات شو او چې کله بلکل اخري د ساعت یې وته د شپې نو دې ملګرو ته ووایي وایي زه خو د دنیا نه تلو والی یم خو پیغمبر له به زما خبر نه ورکوئ هغوی ته یې ولي وایي شپه ده او خوا او شا کې یهودیان دي د هغوی سره دشمني ده څوک ورته تکلیف ونه رسوي نو داسې نه زما جنازې له راځي یا زما ښخول له راځي او څوک ورته تکلیف ورسوي نو دغه زما نه ده خوښ څه ناشنا په پیغمبر باندې مین په دې وخت کې د مرګ په ځنکدن کې یو سړي ته پیغمبر یاد دی او چې هغه له څوک تکلیف ورنه کړي نو ملګرو هم دقه شان کار وکړو چې کله مړ شو غسل یې وکړو کفن او بیا د شپې ښخ سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې طلحه یا رسول الله وفات شي هغه وفات شي د موږ ښخ کړی یم وی ما ته هم نه وي تاسو ته خو ما ویلي چې فآذنوني ما ته به ووایي وی رسول الله هغه داسې وي چې پیغمبر ته مه وایي شپه د تیاره ده او دشمنان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو داسې نه چېرته څوک ورته تکلیف ورنه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د هغه په قبر باندې جنازه وکړه وی زه خو به ځم زه خو به جنازه کوم په قبر یې جنازه وکړه او په هغه دعا کې ده وویې اللهم القي طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك یا الله وی طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې دی تا ته خاندي او ته ده ته خاندي دا دعا
څه ناشنا دعا ده چې یالله ته دته خاندې او دی ته ته خاندي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا و د دغه اوچت او لوی ځوان دپاره دا ځوانان دي د امت د امت د ځوانانو قصې په کتابونو کې پاتې شوي د امت د ځوانانو قصې په سیرت او په تاریخ کې پاتې شوي د امت د ځوانانو قصې د قلم په ټکو کې پاتې شوي نن سبا د اکثرو ځوانانو قصې یا د مزدورۍ قصې دي یا د عشق او د مینې او د محبت قصې دي یا د لوبو او د ټوغو او ټقالو او عمر یې کم دی د دې قصې دي او یا دغه جنکو پسې ګرځي او جنۍ والعیاذ بالله لکانو پسې ګرځي او فحاشي ده او رابطې دي او غزلې دي او شعر و شاعرۍ دي د مینې محبت او یو بل ته خطونه او میسیجې دي او رابطې دي دغه د نن سبا د ځوانانو قصه ده نو تاسو نه زه دا سوال کوم آیا دا قصې تاریخ له مناسب دي چې ویلي کي تاریخ ولیکي زموږ د امت د ځوانانو دا قصې څه به وایي چې بیا 21مه صدۍ وه یا 14مه صدۍ وه او د امت د ځوانانو بیا دا حال وه فیسبوک باندې ځان قربان کړی په واټساپ او په یوټیوب په مزدورو په دنیا کې ځان قربان کړی دا تاریخ ولیکي ښه موږ وایو نه دي لیکي خو لیکي وی موږ څه وایو نه دي لیکي خو لیکي وی تاریخ ګوره په چا رحم نه کوي اوس وګوره د تاریخ دا کتابونه پراته دي په مکتبو کې موږ سره شته الحمدلله په ډېرو مجلداتو داسې تاریخ پکې لیکلی شوی سلسله وار اولنۍ صدۍ کې څه شي وو څه کارنامې وې څه مسلمانانو څه چل کړی او څه یې نه و کړی بیا دویمه بیا درېیمه بیا څلورمه پېړۍ او بیا شپږمه او بیا اوومه کم فساد په مؤمنانو کې راننوتی او کم ګناهونه دوی کې ډېر شوي دا ټول تاریخ لیکلی شوی دا زموږ تاریخ به هم لیکلی کېږي او ته به تاریخ په یو ګوټ کې پروت چې غریب په نیټ باندې ځان قربان کړی او د ښځې او د بچو نه غریب نه خلاصېږي دا مې یو ځوان تېر شوی سړی صرف د ښځې او د بچو د خدمت نه ټول عمر خلاص نه شي دین ته وخت ورنه کړي نو سیرت کې داسې ځوانان هم تېر شوي الحمدلله لکه طلحة بن البراء رضی الله عنه د حدیث کې بنیادی مسله دا ده د جنازې مسله نه جنازې مسله به د جنازې په دغه کې راځي خو چې تاسو ته دا حدیث یادي چې پیغمبر د هغه په قبر باندې جنازه کړې دا مسله به زه تفصیلا وروسته بیانوم چې دا کار روا دی که نه روا بنیادی مسله تعجیب یې وکړئ